سلام درنو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د پاکستان فوج وایي د ISI پخوانی مشر او پېښور پخوانی کور کمانډر لیفټیننټ جنرال فیض حمید یې نیولی ده او په ضد یې کاروایي کړې ده. د پاکستان فوج نن په 12 اګست وویل د ISI د پخواني مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د سپریم کورټ د حکم تر مخه د ټاپ سټي قضیې کې د شکایتونو په سر پلټنې پیل کړي او پوځ هغه نیولی دی. پوځ ویلي دی د پاکستان د آرمي ایکټ یا پوځي قانون د مادو لاندې لیفټیننټ جنرال فیض حمید پر ضد سختې کاروایانې روانې دي. همداراز د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جواد ظریف چې 2 اونۍ وړاندې د ولسمشر مرستیال په توګه ټاکل شوی و، نن د دوشنبې یا ګل په ورځ د اګست 12 له خپلې دندې استعفا وکړله. بلې خواته په فرانس کې چارواکي وایي د کډوالو یوه کښتۍ چې د دې هېواد د شمال ساحې څخه برطانیې ته روانه وه د انګلیس چینل په سمندر کې ډوبه شوې او لږ تر لږه 2 تنه کډوال پکې مړه شوي دي. بل خواته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ننګرهار په باسول کې د پاکستاني جټ الوتکو د بمبار او د کونل په فضا د دورو وهلو په اړه اریانا نیوز ته ویلي دي په دې تړاو تحقیقات روان دي او که چیرې پاکستان دغه اقدام کړی وي نو مثبت جواب ورته ورکولی شي. خو ویلی کېږي تېره ورځ دغه برید په ننګرهار کې د پاکستاني الوتکو لخوا نه شوی و او طالبانو په دې باندې خاموشي اختیار کړې وه او ویلي وو چې دا برید دوی نه ده کړی. بل خواته د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر چې تېره اونۍ په اسلام آباد کې پولیسو نیولی و او بیا یې عدالت ته پیش کړی و، عدالت پولیسو ته په ریمانډ ورکړی و. هغه باید کې بیا ور ریمانډ ورکړو خو نن یو ځل بیا عدالت ته پیش کړی و. عدالت د 5 ورځو لپاره نن بیا پولیسو ته په ریمانډ ورکړ. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.